د سر د درد لپاره یو داسې وظیفه ده د قرآن کریم یو داسې آیات دی که چیرې یو انسان په دې ترتیب سره او په صفا نیت سره دغه آیات مبارک وظیفه وکړي یا د چا پر نیم سر باندې درد وي د چا پر پوره سر باندې هر وخت درد وي بوج ور باندې او بیماری یې هم نه وي کې خو بیا هم د سر درد ورته وي د دې لپاره د قرآن کریم یو ډېر زبردست آیات دی. تاسې دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې ضرور در سره شیر کړئ او اکاونټ سره فالو کړئ چې یو مسلمان ته دغه خبر ورسیږي هغه الله رب العزت دغه مشکل ورحل کړي ځکه د قرآن کې شفا ده وننزل من القرآن ما هو شفاء. الله فرمایي چې د قرآن کې شفا ده نو هغه آیات به تاسو ته پر سکرین باندې هم ولیکم خو دغه به هم درته وایم تاسو دا ویډیو ضرور د سره شیر کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. نو دا آیات پر دې سر باندې دم کی سل وارد د آیات وایي پر دې سر باندې لاس کړي د آیات پر دې خپل سر باندې دم کی ان شاء الله العزیز د سر درد به الله رب العزت ور ختم کی الله به ورته شفای کامله ورلره ورکي.